د ولس په توګه خپل اتلانو ته دا ډاډګرنه ورکوم که چېرته ضرورت شي زه زما دوه زامن د افغانستان د ملت مېړني ټول وګړي هغه که دهقان دی که معلم دی تاسو ته ځان د رسوو د دې مرتد ملت د مرتد وطن ځواب په ډېره مېړانه ورکوو غاښونه به ورماتوو د دې مرتد ملک 100 بار این جهان از آه دل سوخت 100 بار این جهان از آه دل سوخت ولیکن بے ادب عبرت نہ آموخت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زندہ باد امارت اسلامی افغانستان تمی زڑے تمی زانی مجاہدہ تمی زڑے تمی زانی مجاہدہ ترزان هم را باندې ګرانی مجاهده او ټټ می ما بوله غورزنګ را باندې مکړه ټټ می ما بوله غورزنګ را باندې مکړه مونږ په دې افتادګي کې لوی ګړنګ یہ ہم نے جو کیا ہے یہ صرف اسی لیے کیا ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے حریم کو استعمال نہ کریں اور ہماری جو ہے نا کہ خاموشی سے آپ ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که افغانستان سرپای باشه و خودکفا باشه و همه وقت دشمنی کرده پاکستان که زما د شخصیت حدونه ګوري که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی. سن لو پاکستانی بھائی تم مسلمان ہو ہم پٹھان ہیں پٹھان کو تم نے چھیڑا ہے پٹھان تم کو نہیں چھوڑے گا ہمارا ایک خطرہ خون بھی ہماری جان میں ہوگا تمہارے کچھ پاکستان سے ہم انتقام لے گئے تم سے. If you attacked Afghanistan, Afghanistan will attack you. زه د اسلامي امارت سرتیرو ته ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم چې پنجابیانو ته یې په ډېر زړورتوب سره ماتې ورکړه. سلامونه دوستانو بیا هم ستړي مسئ منګه د کوټه سنگي ساحه کې اسو کوټه سنگي ساحه کې ولسی پاڅون ده د پاکستان پر ضد د هغه پاکستان چې څو ورځې مخکې د افغانستان په خاورې یرغل وکړ اوس دا ولس را پاڅېدلی ده او خپله هغه ملي دنده او خپله حمایت له اتلانو نه چې فعلا په سرحد کې پراته دي او دا ولس نارې همدا وهي چې منګه صلح غواړو منګه جګړه نه خوښوو او که څوک په دې ملک باندې حمله کوي منګه ورته ولاړ یاستو د خپلو ملي اتلانو تر څنګ. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ زندہ باد افغانستان اسلامی امارات زندہ باد. د قدردان او مهربان خدای جل جلاله په سپېڅلي نامو چې د سهار په اوښکو د بهبان ګلان غوړوي په سوي او فریاد وهلو زړونو کې د مینې او محبت کرکیلې را پیدا کوي د انساني بشري اړخونه په شور او په جذبه راولي. غواړم چې د پاکستان مرتد پوځ ته یو شعر وړاندې کړم وایي د وطن خاوره مو د سر کرښه ده د وطن خاوره مو د سر کرښه ده که څوک ورته کږه کتنه وکړي نو ځواب به یې د غیرت په ژبه ورکړو. زموږ چوپتیا کمزوري نه بلکې صبر دی زموږ چوپتیا کمزوري نه بلکې صبر دی او که صبر ختم شي بیا به تاریخ تکرار شي. د توجه څخه مننه. ډېره مننه. خیر برادر خوب هستی؟ سلامت باشی خبرسی بخیر سلامت باشی. ته پښتو چرونه پښتو وای مهرباني پښتو وای پښتنه کوي څه پښتنه لري کنه د پروګرام نه خبرې چې دا پروګرام دلته شه ده پروګرام د پاکستان مرتد او ظالم ملک په
اړه دی چې دلته د افغانانو باندې تیری د افغانستان په خاوره په قلمرو باندې تیری کړی دی او د افغان زړورو او ملي زړورو سرتیرو په میړانه دفاع کړې ده، تل د ژوندي وي. تاسو څو ورځې مخکې ولس چې کنه پاکستان په کابل او خصوصا د څو ولایاتو باندې حمله وکړه، بیرته زموږ اتلانو دفاعي ځواب ورکړه. د ولس په توګه خپلو اتلانو ته څه ډاډګیرنه ورکوې؟ د ولس په توګه خپل اتلانو ته دا ډاډګیرنه ورکوم که چېرته ضرورت شي زما دعا زامن د افغانستان د ملت مېړني ټول وګړي، هغه که دهقان دی که معلم دی، تاسو ته ځان د رسوو دی د مرتد ملت د مرتد وطن ځواب په ډېره مېړانه ورکوو، غاښونه به ورماتوو د مرتد ملک. ډېره مننه وروره. او د مرتد د وار وي چې تا تل د افغانانو په وینو باندې لوبې کړي دي، افغانان اوس هوښیار دي، یو موټی دي، نه غلطېږي، او ته به دغه ارمان ګور ته وړې چې ته به دا ملک بې اتفاقه کوې. اوس مونږ ښه میړنی رهبر لرو او د دې رهبر ته دې وطن د موږ سر او مال ټول قربان دي د وطن ته خاوره، او په میړانه به دفاع کوو. یو غږ به وکړئ ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د افغانستان ملي سرتیري. شعر وای یو شعر هر چا چې زموږ خوا ته په بد نظر کتلی دي، هر چا چې زموږ خوا ته په بد نظر کتلی دي، موږ په ډېر تلوار د هغو سترګې را ایستلې دي. او ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، موږ په دې افتادګي کې لوی ګړنګ یو. مننه. ډېره مننه. یوه خبره کوم ځمه راځه هلته وړاندې رسه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دلته ټولو مېلمنو ته چې راغلي دي ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. بعد له سلامه څخه زه د اسلامي امارت سرتیرو ته ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم چې پنجابیانو ته یې په ډېر زړورتوب سره ماتې ورکړه. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. موږ د اسلامي امارت سره د زړه له کومې مینه لرو او په میړانه سره یې هر ځای ته چې وغواړي موږ ورځو. محبان خوردن صدسنگی ملامت، محبان خوردن صدسنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. شناس ای کور دل آتش نفس را، شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیش روزی پیش و پس را. صد جهان صد بار این جهان از آه دل سوخت، صد بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن بے ادب عبرت نہ آموخت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. زندہ باد امارت اسلامی افغانستان، مار بپنجاب پاکستان، مار بپنجاب، مار بپنجاب. نعرہ تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه د قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ته په ډېر خورا درنښت د دغه عظیم فتح مبارکي وړاندې کوم چې پنجابیانو ته شکست ورکوونکی جواب ورکړ. ټولو مجاهدینو ته د ډالۍ وي. تمې زړه تمې ځان مجاهده، تمې زړه تمې ځان مجاهده، تر ځان هم را باندې ګران مجاهده. د ناټو او امریکا ملا دې کړه ماته، د ناټو او امریکا ملا دې کړه ماته، مرد حق مرد میدان مجاهده. هر ظالم دی رانی ولی مرینا، هر ظالم دی رانی ولی مرینا. د مظلوم ترجمان مجاهده، د مظلوم ترجمان مجاهده. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. زندہ باد امارت اسلامی افغانستان.
د دغه مظلومو افغانانو دفاع کوي او مجاهدین به ورسره ولاړ وي، دغه ملت به ورسره ولاړ وي، تر قیامته به دغه اسلامي نظام ساتي. انشاءالله د الله تعالی نه غواړو چې اسلامي امارت په ټوله نړۍ باندې حاکم وشي، په ټوله نړۍ باندې حاکمیت وکړي انشاءالله تعالی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. دوستانو دلته یو ځوان دی چې دا هم یو پیام لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے بعد پاکستان کے جتنے بھی متدین ملک سے ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ کچھ دن افغانستان کے حریم کو پاکستان کے طیاروں نے کراس کر کے کابل میں ابریا جو انہوں سے ان کو شہید کیا ہے بے دردی کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں امارت اسلامی افغانستان کے غیور مجاہدین نے جا کر ان کے جو ہے پوسٹ ایئر بیس پر حملہ کیا ہے. یہ حملہ جو کیا ہے یہ صرف اسی لیے کیا ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے حریم کو استعمال نہ کریں اور ہماری جو ہے نا کہ خاموشی سے آپ ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. ہم کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنے قوت سے جو ہے نا کہ اس کے سر انجام تک پہنچا سکتے ہیں. یہ جو حملہ کیا ہے یہ صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے کہ انتقام لینے کے لیے کیا ہے. اور جو امارت اسلامی ہے یہ کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتی اور نہ جو ہے کہ ہم اتنے متحمل ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم جنگ لڑیں. تو یہاں پر پاکستان کے جو عوام ہیں میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ ہم جو ہے نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی پالیسی چاہتے ہیں، اسلامی ترقی اور قانون کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنے چاہتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا کہ ہمارے خاموشیوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بالکل نہ آپ کو اخلاق اجازت دیتی ہے، نہ اسلام اجازت دیتی ہے، اور نہ جو ہے کہ افغانستان کے غیور اولس اور مجاہدین آپ کو اجازت دیتی ہے. آپ اس طرح نازیبہ حرکت کریں گے تو ہم ضرور بضرور آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ اینٹ کی جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. تو آپ اس کے بعد بھی جو ہے نا کہ حملے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے مجاہدین آپ کو پرکھ پر ملیں گے، آپ کو وہی سزا اور وہی جو ہے نا کہ آپ کو آپ کی حشر کریں گے جو روس اور جو ہے نا کہ امریکہ کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا. افغانستان اسلامی امارت زندہ باد. ډیره مننه خرڅه سلامت اوسئ. مننه ستړی مه شئ وروره. څنګه نوم به دې ووایه بیا به خپل بیان وکړئ. نوم عبدالرؤف سروري، وردګ ولایت. مهرباني څه ویل لرې؟ دلته چې ټول ځوانان راټول شوي دي خاص د دې په خاطر چې تېره ورځ د تور پوځ باندې زموږ افغان ملي زړورو ځواکونو عملیات وکړل، او دا چې د تور پوځ دومره سپین سترګي او دومره بې غیرتي چې دوی زموږ په مرکز کابل پایتخت باندې خپله یرغلګره حمله وکړله او په مقابل کې زموږ افغان زړورو ملي اتلانو غاښ ماتونکی ځواب ورکړ چې دوی په پوستو او د دوی په سرحد باندې یرغل وکړ او دوی په شا باندې وتمبول او ډېر د دوی فوز غړي مردار کړل. نو زه په خپل وار سره د خپلو ملي اتلانو ستاینه کوم او کوم چې شهیدان شوي دغو شهادت ته دعا کوم او خدای پاک دې دوی شهادتونه قبول کړي، او کوم چې ټپیان دي د هغو صحت ته دعا کوم چې خدای پاک دې دوی ته روغ صحت ورکړي. له ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده چې ځوانان باید په زده کړو برخو کې وي، که په هر مسلک کې وي، باید د وطن لپاره کار وکړي. دا د نن زموږ افغان ملي اتلانو په خپل محاربوي جنګ سره ولاړل او دښمن ته یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. ځوانان باید په ټکنالوژۍ دومره پرمختګ وکړي چې موږ داسې وسایل جوړ کړو، داسې ټکنالوژي ولرو تر څو له دې پایتخت نه له کابل څخه په یو بټن باندې اسلام آباد وولو او هیڅ دې ته اړتیا پېښه نه شي چې زموږ یو ملي اتل یا زموږ ملي سرباز یا اردو یا کمانډو عملا جنگ میدان ته داخل شي، بلکې زموږ ځوانان باید همت وکړي، کوشش وکړي تر څو پورې موږ داسې اسلحې داسې وسایل جوړ کړو چې موږ د خپل اسلحو او د ټکنالوژۍ په مټ د خپل قوي دښمن سره سیالي وکړو او خپل قوي دښمن وډار کړو. نو دا به څوک کوي؟ دا به همدغه ځوانان کوي. ګورئ ځوانانو، دا د همت ورځ دی، دا د همت وخت دی. جاپان په خپل
په خپل ضعیف اقتصاد سره او د نن صفر قدرت هیواد دی چې د نړۍ سره ډغره وایي. حال دا چې په جاپان باندې په هیروشیما باندې د اټوم بمونه وغورځېدل او جاپان 2 ښارونه له خاورو سره خاوره کړل، خو د دوی ځوانانو د دوی سپین ږیرو هېڅ همت د لاسه ورنه کړ. شپه ورځ یې خپل وطن دپاره یې وکړه، شپه ورځ یې د خپلې خاورې دپاره کار وکړ. اوس جاپان په هغه لیول کې دی چې 100 کاله بعد په دغه لیول که موږ روان وو نشو پسې رسېدی. نو ځوانانو څخه هیله ده ځوانان باید کار وکړي د وطن په خاطر، د وطن د دفاع په خاطر، د وطن د ترقۍ په خاطر، تر څو زموږ هیواد د سیالانو سره سیال کړو. د یو ښاد آباد او سرلوړي افغانستان په هیله یو ځل بیا زما سره بدرګه وکړئ. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. جزاک الله خیر. مسلمان عزیز، وطن دوست، مسلمان کامل افغانستان، برادران همه وقت متحد باشین و به ملت خود خدمت کنین و وطن خود را دوست داشته باشین. هیچ وقت نگذارین که اجنبیان دست در وطن ما و شما پیدا کند و همه وقت کشوران همسایه، همه وقت بعضی کشورهایی که در وطن ما دست انداختن، هر وقت شما متحد اتحاد باشین، دستشان را قطع کنین. هیچ وقت نگذارین که بین شما خلال اندازد. برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحب محترم، من از شما یک سوال دارم. شما خسنتان کلانتر است. پاکستان چرا همیشه ما با پاکستان همیشه دست دوستی دراز میکنیم اما برعکس پاکستان همیشه دست دشمنی دراز میکنه؟ پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که افغانستان سرپای باشه و خودکفا باشه و همه وقت دشمنی کرده. پاکستان هیچ وقت شما را نمیگذارد که آرام باشین و از کشور خودتان استفاده کنین. سلامت باشه ایسا. تشکر. بخیر باش. سلام مسرورا. السلام علیکم. نوم دې شه ده؟ ماهر خان. کوم ځای؟ د ننګرهار ولایت. ښه. دلته چکر راغلی که دلته کاروبار نه نه کورم دی دلته خوشحال خان. ښه. څنګه راغلی دلته د ګډون کړی ده؟ خبرې کنه څه لپاره راغلی؟ ډېر خبرې ما و د ګډون چې شوی دی د پاکستان د مطالبې په دغه شوی دی چې د موږ په وطن یې بریدونه کړي دي. ښه. و څه شی لرې لیدل ته؟ که زما د شخصیت حدونه ګوري، که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ماهر ننګرهاری. زه غواړم د اسلامي امارت نه چې ډېر په میړانه سره ډېر په کلکه باندې د موږ په هیواد باندې یو جابر نظام د پاکستان ډېر غلط تعرضونه کړي وو د موږ په خاوره او ډېر تنې خوشحاله یو چې په سرحدونو کې ورته ډېره ماتې ورکړې ده او ډېر تنې منندوی یو. زنده باد اسلامي امارت، زنده باد د افغانستان خلک، زنده باد، زنده باد. ها څوک شعر لري؟ شعر راځه. زه یو شعر یم. پاکستانیان د ډالۍ وې دي. موږ د افغانستان د یو معمولي انسان یو څاڅکی وینه تر ټول پاکستان زیاته ده. ټول وایي الله اکبر. نعره تکبیر، نعره تکبیر. پاکستان مرتدانو ته به موږ انتقام ورکوو او دوی به پرېږدو نه د دالخوران چې دوی موږ په مهاجرو باندې ظلم کړی ده، پوه شوې، او دوی موږ په هغه باندې په پایتخت باندې دوی حمله کړې ده. دا به انتقام ورکوو. ډاکټر نجیب په وخت کې هم انتقام موږ ونه اخیستی و او انشاءالله اسلامي امارت به خامخا له دې انتقام اخلي. ټول وایي الله اکبر، ټول الله اکبر، نعره تکبیر، زندہ باد اسلامی امارت. سن لو پاکستانی بھائی، تم مسلمان ہو، ہم پٹھان ہیں. پٹھان کو تم نے چھیڑا ہے، پٹھان تم کو نہیں چھوڑے گا. ہمارا ایک قطرہ خون بھی ہماری جان میں ہوگا. تمہارے کلش پاکستان سے ہم انتقام لے گئے تم سے. زندہ باد افغانستان. که غلیم لما بغیو محبوبه، که غلیم لما بغیو محبوبه، ستا پړنه دې زما د تن کفن شي او ستا پړنه دې زما د تن کفن شي. موږ په دې ویاړو چې د افغان زلمیانو پاکستان ته غش ماتونکی ځواب ورکړ او د هغو کوم ظلمونه او تعویضونه چې دوی په افغانانو وکړه دوی نو ښه ځواب ورکړ او موږ دا هیله لرو چې اسلامي امارت تل د افغانانو څخه دفاع وکړي او د افغانستان د مظلوم ملت څخه موږ دا هیله لرو چې د خپل دولت ملاتړ وکړي.
خیر ویسے In the name of Allah, as you wish, as you know about this issue is about to support Afghanistan government and our flowers who always fight in border. And this is my advice to Pakistan to never attack Afghanistan. If you attack Afghanistan, Afghanistan will attack you. We are always there. We are always here for Afghanistan government. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.